بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورونو بخنه غواړم دا خو د نت داسې مسایل دي، مخکې نت کې څه مشکل راغی نو په دې وجه باندې ویډیو قطع شوله، نو بیا مې دې په خاطر باندې د سره کړله. ورونو کله چې د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت وخت نږدې شو، نو په دغه وخت کې داسې علامې ظاهرې شوې چې یو د هغې علامو نه چې جنات او پیریان دا بتلل اسمانونو ته، او په اسمانونو کې بیا ملایکو ته غوږ ایښوده چې کوم به د الله رب العالمین امر و دوی به واورېده، نو هغه خو به حقو. بیا به راغله نجومین او ساحرانو د دوی په غوږ کې به وکړه، هغوی به ورسره نهه نوي دروغ نور کړه او بیا به خلکو ته خوراوه. نو کله به چې هغه یوه خبره رښتیا وخته، نو خلکو به فکر کاوه چې دا ساحران او نجومین ټول رښتیا وایي. په دې وجه باندې الله رب العالمین د دوی نه حکایت کوي: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. دا پیریان او شیطانان وایي چې موږ اسمان ته ورسېدو، نو دا موږ پیدا کړ چې د اسمان ډک کړی شوی و د هغه فرشتو نه چې هغې حفاظت د اسمان کاوه، او دغه رنګې په دغه د اور داسې لمبې موجودې وي چې د ستورو نه وي، چې کوم شیطان به بیا یا پیری به دا قصد وکړو چې د ملایکو خبرې ته غوږ کېږدي، نو په دغې باندې به ویشتلی کېده. ځکه مکه کې چې بېدیني وه، نو په دې کې ساحران او نجومین دا ډېر زیات خوره شوي وو. دایما چې کله د دین کمزوری شي په خلکو کې، نو او ایمان کمزوری شي، نو په دغه وخت کې دجالین پیدا کېږي، شیطانانو ته موقع په لاس ورځي، چې یو د شیطانانو نه دغه انسي شیطانان دي چې ساحران دي او نجومین دي. دغه رنګې دوی شیطانان وایي: وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. موږ به چې وو اسمان کې به کېناستلو او ملایکو ته به م غوږ ایښودل او د هغوی یوه نیمه خبره به م اورېدله، خو څوک چې اوس دا کار وکړي او هغې ته غوږ کېږدي، نو دا به داسې یوه د اور شغله پیدا کړي چې د ده په انتظار به اوس د دې نه پس موږ اسمان ته نشو ختلی. نو د شیطانانو وویل چې حتما په ځمکه کې داسې یو څه کېدونکي دي چې هغه مخکې نه و موجود. نبی علیه الصلاة والسلام ابتدا د وحی په رښتینو خوبونو وه. نبی علیه الصلاة والسلام به خوب وکاته، سحر ته به رښتیا به خطه، یو ځل نه دوه ځل نه، بلکې داسې عادت و. ځکه مخکې موږ ذکر کړي وو چې خوب لیدل دا هم د انبیاو ته د وحی یوه طریقه ده او وحی ده. نو د نبی علیه الصلاة والسلام به رښتیني خوبونه کتل. دغه رنګ چې کله به د مکې نه ووته او ځان ته به صحرا طرف ته، نو ځینې کاڼو او ګټو به په نبي علیه الصلاة والسلام باندې سلام ویلې، چې دا ټول د دې علامې وي چې نبي علیه الصلاة والسلام د رالېږل کېدلو او د پیغمبري کېدلو وخت نږدې شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام مخکې د دې نه چې ولېږلی شي، یو غارو د حرا په نوم باندې په جبل نور کې، نو په هغې کې به کېناسته تر 3 کالو نه مخکې د نبوت نه، او په دې کې بیا د الله رب العالمین عبادت کاو. الله رب العالمین د مؤمنانو باره کې وایي: وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دوی فکر کوي په پیدایش د اسمانونو او د ځمکې کې: ربنا ما خلقت هذا باطلا. او بیا وایي چې یا رب دا خو ته عبس نه دي پیدا کړي، حتما د یو عظیم مقصد دپاره پیدا کړي دي، چې هغه د الله رب العالمین عبادت دی. او څوک چې د الله رب العالمین اطاعت کوي هغه دپاره نیک جزا، او څوک چې د الله رب العالمین مخالفت کوي او نافرمانی کوي د هغه دپاره بده جزا. چې کله یو انسان په دغه مخلوقاتو کې د الله رب العالمین سوچ وکړي، فکر وکړي، نو دې حد ته رسیږي چې یاره دغه ټول عالم چې روان دی حتما دا یو خالق لري، دا یو داسې رب لري چې هغې د عبس نه دی پیدا کړی. نو په دې وجه دې خبرې ته رسیږي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا رب دا تا باطل او عبس نه دی پیدا کړي، سبحانك فقنا عذاب النار. او بیا دوی چې یا رب تا لره پاکوالی دی او موږ د عذاب د اور نه وساته، د جهنم نه وساته، د الله نه دا دعاګانې کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام به هم په غار حرا کې د الله رب العالمین د مخلوقاتو باره کې سوچ او فکر کاوه، تر دې چې 40 کلن شو نبی علیه الصلاة والسلام.
په دې وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د رمضان میاشت په غار حرا کې ناست او په دې کې یو ناشنا مخلوق په نبی علیه الصلاۃ والسلام را داخل شو چې شاده طرف یې اونیو او زور یې ورک چې کله زور ورک نو ورته ویل چې اقرا. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته په جواب کې ویلي ما انا بقارئ. ملائکه او دغه مخلوق ورته و چې ولولا او نبی علیه الصلاۃ والسلام و چې زه لوستونکی نه یم ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د صفات نه دا چې لیکل او لوستلی نشو کولی. نو هغه ورته ویل زه خو لوستونکی نه یم. بیا یې زور که بیا ورته ویل چې اقرا. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته په جواب کې ویلي چې ما انا بقارئ زه لوستونکی نه یم لوستنه نشم کولی. دریم ځل بیا هم دغې ملک زور که او بیا ورته ویلي اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولوله په نامه د هغه رب دی چې هغه د مخلوقات پیدا کړي دي. خلق الانسان من علق او انسان پیدا کړی دی د هغه وینې نه چې ټوټه کړي چې یو ځای شوي او ټوټه ترې جوړه شوي وي. اقرأ وربك الاکرم او بیا ورته ویل چې ولوله ستا رب چې دی دا عزتمند دی کریم دی. الذي علم بالقلم هغه رب چې ښودنه یې کړې د خلکو ته په قلم باندې. قلم د یو لوی نعمتونو څخه دی ځکه تاسو سوچ وکړئ چې چېرته قلم نه وي د لیکل او لوستل دا به څنګه سړی کوو تعلیم بیا څنګه کوو علم بیا څنګه کوو. نو په دې وجه الله رب العالمین په دې آیت کې د قلم ذکر کوي. علم الانسان ما لم يعلم او انسان ته داسې څه ښودلي چې مخکې ورباندې نه پوهېده مخکې د دې نه ورباندې نه پوهېده. الله رب العالمین ورته د دې تعلیم ورک چې دا قرآن کریم دی دغه رنګ شرعي ټول علم دی. نو په دغه آیتونو سره الله رب العالمین نبی علیه الصلاۃ والسلام ټولو انسانانو ته بلکې پیریانو ته الله رب العالمین راولېږه د پیغمبر په حیث باندې. الله رب العالمین وی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. الله وی ته موږ نه لېږلی مګر رحمت دپاره د خلکو. نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مخلوق او دغه جبریل علیه الصلاۃ والسلام ولیده نو ډیر سخت وویریده. واپس راغی خدیجه رضی الله عنها ته وایي چې ما تاو که ما پټ که. ډیر زیات یېرېدلی و ځکه داسې ناشنا مخلوق چې مخکې نه و کتلی په اول ځل باندې او داسې کلمات یې واورېدل چې هغې مخکې نه و اورېدلي. چې کله ورنه دا ویره ختمه شوله نو خدیجه رضی الله عنها ته یې ویلې چې زه په ځان باندې وویرېدم چې ما څه ولیدل. نو خدیجه رضی الله عنها ورته وایي چې ته مه ویرېږه ځکه ته خلکو سره صله رحمي کې ته د میلمه عزت کې ته د حق طرفداري کې الله رب العالمین به هیڅ کله تا رسوا نه کړي. بیا وروسته له دې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام بوته د خدیجه رضی الله عنها د تره زوی ورقه ابن نوفل دا نصرانیت د دین تابع او دغه رنګې د تورات او انجیل باندې پوهېده. نو هغه ته وروست او هغه ته ویل چې ته واوره چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام څه وایي. چې کله هغه ته د خپله نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپله کیسه ورته ټوله تېره کړله نو هغه ورته ویلې چې دا هغه ملایکه ده چې کوم موسی علیه الصلاۃ والسلام ته راغلي وه او نور انبیاو ته راغلي وه دا د الله رب العالمین د طرفه پیغمبر دی. بیا ویلې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې کاشکې زه ځوان وی او قوي وی ما به ستا کومک کړی وی په هغه وخت کې ستا قوم د دې ځینه وباسي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په تعجب سره پوښتنه وکړله چې آیا دا قوم به ما وباسي. نبی علیه الصلاۃ والسلام به هر سړي احترام کاوه هر سړي به ورته صادق الامین ویله هر سړي به ورته په درنه سترګه کتل د هر چا سره ښه تعامل کوه د ضعیفانو سره کومک کوه. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا تمه نه وه چې قوم به ما د دې ځینه وشړي او د دې ځینه به یې وباسي. نو ورقه ابن نوفل ورته په جواب کې وایي چې هیڅ یو څوک ستا په شان باندې نه دی راغلی یعنی هیڅ یو پیغمبر نه دی راغلی مګر د هغه سره داسې کسان شته چې هغه سره دشمني کړې ده او تا سره به هم دا قوم دشمني کوي. لکه څنګه چې الله رب العالمین وایي وكذلك لكل نبي عدو من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. الله رب العالمین وی همدارنګه من هر پیغمبر ته داسې کسان پیدا کړي چې د هغه سره دشمنی کوي
نو به الله رب العالمین دغه پیغمبر او دغه رسول چې د الله رب العالمین طرف راغلی دا هغه کومک کوي او په مجرمانو باندې کامیابی. نبی علیه الصلاۃ والسلام نو ورسره دینه وحی هم دا شروع شوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله تر طرف خلق ته راولېږلی شو، رحمت للعالمین، ټول خلق ته ټول مخلوقات ته رحمت راولېږلی شو. بعد دا غینه یو ورځ په لار باندې روان دی، اواز واورید یا محمد، خي طرف ته وکتل، چپ طرف ته وکتل، څوک هم نخکاری. چې کله اسمان طرف ته وکتل نو جبريل علیه الصلاۃ والسلام په خپل اصلي شکل کې وکاته. جبريل علیه الصلاۃ والسلام 600 وزرې دي، ډېر غټ مخلوق دی د الله رب العالمین. نو کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ولید نو به ویرید او بیا راغی او خدیجه رضی الله عنها ته ویلي چې ما تا وکړه. نو په دې وخت کې الله رب العالمین ورته آیات نازل کړ: یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. الله رب العالمین ورته چې ای ځان ته ونکیا، پاسه خلق د الله رب العالمین د عذاب نه ویروا. یعنی الله رب العالمین دې ته اشاره کوي چې تو باید نور راحت ونه کی. الله رب العالمین د طرف نه پیغمبر راغلی، هغه څوک راحت کوي چې هغه د ځان غم وسري، تاسو د ټول امت غم دی. نو په دې وجه باندې به ته په دعوت کې پوره کوشش کې. وربک فکبر، او درب چې دی لوی بیانوا. وثيابک فطهر، او کم جامع او جسد چې دی دا پاک ساته، ځکه چې د الله رب العالمین په مخ کې ودرېږي نو په کار دا چې پوره نظافت مراد کړی وي. والرجز فهجر، او د هر هغه څه نه ځان ساته چې الله رب العالمین ور باندې خفه کیږي. د الله رب العالمین اطاعت کوه. نو چې کله دا آیتون نبی علیه الصلاۃ والسلام ته را نازل شو، بعد دا غي نبی علیه الصلاۃ والسلام پاسید تر 100 کلو پورې تقریبا به نبی علیه الصلاۃ والسلام امداس خلکو ته دعوت کاو. په دې موده کې یو څو وخت په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وحی قطع شو، یعنی وحی په نه راتله. نو یو خزر زنانه راغله او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې هغه کوم شیطان چې تا تراته هغه لکه شته پرې خو دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اخبار بشاو خلکو اورید، نو چا به تصدیق کاو چې ردا صحیح وای، چا به نه دا دروغ وای، چا به تکذیب کاو، چا به تصدیق کاو. نو دا خزه ورته وای چې یا محمد کما فرشته شتا تراتله یا څوک هغه شیطان، هغه په شیطان باندې نوم ورته کې خو هغه ته پرې خودلی. هغه جبرئیل امین ته شیطان وای چې کوم ټول امت د هغه په یو چغه باندې هلاک شوی، ټول امت باندې زمکه جې کړو په دې بل مخې پیړولې و. خدا د دوی غایت جهلو چې د جبرئیل امین د قوت او د هغه نه خبر. نو څو ورځې داسې وحی ځنډ شو، نو به الله رب العالمین دا آیاتونه نازل کړو چې والضحى والليل اذا سجى. الله رب العالمین ورته زماري په ورځ باندې قسم چې کله رانا شي نڅاخ په وخت باندې، والليل اذا سجى، او دا غرنګ په شپه باندې کله شتیر شي. ما ودعك ربك وما قلى، تستعرب نه پریخې او نه په دشمنی نیولې. الله رب العالمین تاسو دشمنی نه کوي. الله رب العالمین د نبی علیه الصلاۃ والسلام زړه ته اطمینان ورکړي چې الله رب العالمین تنور پیغمبر وګرځولي. کته ته یو څو ورځې وحی ورسکیږي دې د اماننده چې الله رب العالمین ته پرې خو دي، بلکې د ضرورت په وجه او د ضرورت په وخت کې بتاته وحی راځي. وللآخرة خير لك من الاولى، او الله رب العالمین به ورته چې اخرت ستاسو لپاره د دنیا نه غوړه ده. ولسوف يعطيك ربك فترضى، او زر دې چې الله رب العالمین به تاسو ته داسې صدر کی چې ته ور باندې راضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.